هلمند کې په لومړي ځل د لپروسکوپي طبي ماشینرۍ په فعالیت پیل وکړ. په هلمند ولایت کې د همت خصوصي روغتون لخوا په لومړي ځل هلمند ته د شاوخوا 4 میلیون افغانیو په ارزښت د لپروسکوپي یا بطني ناروغۍ لیزري ماشین راوړی دی چې پر مټ به له دې وروسته د بطن د ناروغۍ په تشخیص او عملیاتو کې ترې استفاده کیږي. هلمند کې داسې مهال لپروسکوپي ماشینرۍ په فعالیت پیل کوي چې ډېری وخت هلمند میشتې د خپلو ناروغیو د تشخیص او تداوي په موخه ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوي چې د ډېر لګښت او اوږد سفر څخه شکایتونه کوي. د عملیاتو لپاره او د تشخیص لپاره ماشینري راوړې ده چې دا زموږ په زون کې لومړی ځل دی. مالیې وزارت بهرنیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق په کلکه ردوي. د مالیې وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د غنمو د قاچاق مخه نیول سوې. یاد وزارت هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو ګمرکونو کې د قاچاق د مخنیوي په موخه ټینګ تدابیر نیول سوي. د وردګو ولایت د لیرې پرتو ولسوالیو بزګران له کرنې وزارت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د دغه ولایت بزګران چې غنم، کچالو او ځینې نور سبزیجات کري، ترڅنګ دغه ولایت د هیواد په کچه د سیبانو ستر تولیدي ولایت بلل کیږي چې هر کال له دې ولایت څخه په زرګونه ټنه سیبان راټولیږي او بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د کلتور او هنر مرستیال د تاریخي ابداتو د ژغورنې علمي بورډ له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې نړیوال دې له افغانستان سره د تاریخي ابداتو د ساتنې او بیا رغونې په برخو کې همکاري وکړي. په دې لیدنه کې د بورډ غړو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د تاریخي ابداتو او تاریخي ځایونو په بیا رغولو کې پوره همکاري وکړي.